अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या। हुस्नत बइत्तिफ़ाक़ मजा हज्जान गरिब्त हुस्नत बइत्तिफ़ाक़ मजा मला हज्जान गरिब्त यारी बइत्तिफ़ाक़ जहान में तवान गरिब्त। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर दुरूद शरीफ है। बुजुर्गवार किराम, अल्लाह कुरान अज़ीम मुबारक के सूरत मरियम मुबारक अल्लाह पा कोई शे तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या। अल्लाह हुई शदा जन्नत ददे मालिक को अगसो को और दा खपल प्लार आदम अलैहिस्सलाम मीरास द तवरकोमा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत तरागलियो और ब्या पयो खबर तनुवत दा जन्नती मीरास पर खुद नु दा जन्नत मीरास वरको अगचाता साहिब तक़वा भी चदे साहिब द तक़वा भी साहिब द परहेज़गारे भी परहेज़गार भी और द खिलाफी सुन्नत नज़ान साथी द खपल ख्वाहिशात व ताबेदार नबी बल्कि द सुन्नत हो द मुहम्मद रसूलुल्लाह ताबी
بعض مسلمان دې د سنت خلاف کوي. د سنت خلاف تبعی ده. په دنیا کې په قبر کې په آخرت کې د سنت خلاف مکوا فقیر به. د سنت خلاف مکوا قرضدار بشي. د خپل خواهشاتو تابعداري مکوا، بچي به دې په مسلو کې ګیر شي. بیا به را خلاصولی نشي. دعوه به پې وشي د مرګ وغیره، دغه زوی به دې ته بیا زادولی نشي. د سنتو خلاف مه کوه. پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې د دې اول سبت ثواب نه که څوک خبر وي، نو د اول سب کې به هغه څوک ودرېده چې د هغه خسڼې روتې وي، چې خسڼې یې جوړې وي چې هلکه اول سب کې به څوک روځي، اول سب کې به څوک ودرېږي، نو په دې بیا خسڼې یې جوړې وي. ډېر ګناهګان شته اول سب کې ځای وي په دویم کې ودرېږي. ولې؟ دې دلته سنت رسول الله ته لته ورکوي او د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي. ځکه چې دې اکثر د امام نه مخکې ځي. نو دې د خپل خواهش تابع دی. دې د رسول الله مبارک د سنتو تابع نه دی. اول سب کې ځای ګوره، بلکې بل سړی و ماشوم چې ولاړ دی خوشحال. لا اول په اول سب کې ګوره چې بیا په هغې کې ني دویم کې دریم کې وغیره. لکه جمعې پر ورځ خلک ډېر کوشش دا کوه چې اول سب ته ځان ورسوه. لاول بدا کوشش کې دا تابعداري د خپلو خواهشاتو ده. دا تابعداري د خواهشاتو په مقابله د سنت کې پرېږده. د سنتو تابعدار شه. ګیره مه لنډوه، حرام کار دی. خرای الخلا در کنار کا چې لنډول حرام دی. تابعدار د خپلو خواهشاتو. عجایبګر د مصر کې ما فرعون لیدلی دی. ګیره شته لویه لویه ګیره چې ته چا کافر هم نه ده خرایلي او نه یې لنډه کړې ده. ګیره خو لوی زینت دی. دا د نارینه لپاره ډېر لوی مقام لري. د خدای دعوه یې کړې ده خو ګیره یې لنډه کړې نه ده او نه یې خریلې ده. دا چا نه ده خریلې ده په دې لنډه زمانه کې د لنډول د ګیرې
او خریل د ګیرې دا په دې زمانه کې چې ته خبر راله د فاسقانو فاجرانو چې د هغوی د خدای په جناب کې څه نشته. مونځ کوه که نه څو شو ته د رسول الله د سنتو خلاف یې ته تلاوت کوه رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. ته قرآن شریف مبارک وایا دغه قرآن شریف تلاوت چې کې هغه لغو لعنت په تا وایي چې ته برابر نه یې. ولې هغې کې راغلي دي په لعنت الله علی الفاسقین چې لعنت ته خدای دی په فاسقانو او ته فاسق یې نو تا په خپله ژبه په خپله په ځان لعنت ووایي. الله اکبر. دا به ته تر کومې پورې دا کار کوي؟ دې زمانه کې خو وبا ده. ته چې داسې مړ شي رسول الله مبارک برتانه مخ واړوي. د سنتو خلاف رسول الله برتانه مخ واړوي. خیر خبره مې کوله چې تلک الجنة نورث من عبادنا من کان تقیا. څوک چې پرهیزګار یي دا جنت هغه ته ورکو. خواهشات نفسانیه پریدي دا آیات دی که نه د سورت مریم آیات دی. ته یاسې په اردو کې ترجمه وګوره هغه به من درته ووایي. لہذا د دې فاسقتوب نه د خدای مسلمانانو ساتي. مجاهده وکړه په سنت رسول الله کې او په خلاف د خپل خواهش کې نو ته بیا ګورې چې الله څه کوي. ته یو پټې مجاهده وکړه. یو نوجوان د بل نوجوان سره ملو شو. دا څوک چې ورسره ملو شو نو هغه به ته وایي وی ستا د دې بدن نه د مشکو او د عنبرو بوی ځي. دا خو ته ډېر اسراف کوي. عنبر خو ډېر ګران دي اوس هم ګران دي. مشکو دا ډېر ګران دي او دا ټول عمر ستا د دې بدن نه د مشکو د عنبرو بوی ځي. دا خو ته ډېر لوی اسراف کوي. هغه به ته وی په ذات خدای قسم دی چې ما په خپل ژوند کې عطر اخیستی نه دي او نه مې عطر چېرته په خپل زندګۍ کې د الله په ذات قسم ما لګولي هم نه دي. وی دا خوشبويي څنګه د تا نه ځي؟ الله په خلاف د خپل خواهش کار وکړه. د خپل خواهش خلاف وکړه. هغه ورته وی دا خوشبويي زما نه ځي. دا یو د راز خبره ده. دا زه ښکاره کولی نشم. دا څه د راز خبره دا د مشکو عنبر جمال نه چې تا اخیستي دي نه مې لګولي دي او بیا هم زما د دې بدن نه د مشکو د عنبرو بوی ځي. دا یو د راز خبره ده زه یې نشم کولی.
هغه ورته وایي چې وروره زه ستا دوست یم ته ما ته دا راز بیان کا کیدی شي چې ما ته هم پیدا ورسي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې مجاهده وکړه د دې خپل نفس سره علوي دا راز ما ته بیان کا ستا دوست ما که ما ته پیدا ورسي یاره وی ما بیان کړی نه دي نو هغه ورته وایي ما ته بیان کا خیر دې زه به راز پټو ساتم هغه ورته وایي چې وروره زما پلار په دکان کې جامې به خرڅولي زه به سره په دې دکان کې ناست وم پخوا به داسې کار و چې یو سړی به دکان ته لاړ سودا به واغشته بیا دې دکاندار سره به یو سړی و هغه سودا به صاحب هغه سره اغشتونکي سره واغشته او دا قانون چې پیسې به کور کې ورکولي په کور کې به پیسې ورکولي دلته دکاندار له به نه ورکولي کور کې به ورکولي دا پخوا قانون کتابونو کې راغلي دي او وی زه ډېر ښکلي وم وی اوس هم ښکلي دوست ورته وایي چې اوس هم ښکلي دې کې یو بوډۍ بیا راله او د کور سامان یې واخیسته جامې یې واخیستې زما پلار ته یې وایي چې دا هلک ما سره ولیکه دا جامې به ما سره یوسي او کور به وله پیسې ورکړه نو دا په هغه وخت کې قاعده وه وی بلکل صحیح هلک وایي زه ورسره لاړم هغې کور ته دننه کړم او په پالن کې یو خوبصورت جنۍ ناسته وه ناوې وه او په پالنګ کې ناسته وه بیا هغې ما ته ویل چې راشه دا بوډۍ چې کومه دا بوډۍ ډېرې ګډې وډې وي اکثر دا مټي چې وباسي دا د بوډۍ وباسي بوډۍ ځان ساتئ بوډۍ ډېره خطرناکه وي بوډۍ بیا نه وه بل څوک نشته دقه ناوې وه ما ته یې ویل چې راشه چې زه ورغلم نو هغې زما نه د بدکارۍ مطالبه وکړه الله اکبر وی ما انکار وکړو وی هغې چې هغې وی نه دې پرېږدم ځکه زه هم ډېر ښکلي وم او هغه هم ډېره ښکلې وه خوشبویي نه تلله دقې دپاره یې دا هلک راوستی دې بوډۍ ورته ویلي چې داسې ښکلی هلک دی دې پوه شو چې ما پرېږدي نه یره وی دې وخت کې ما له قضای حاجت راځي یو پټې قضای حاجت کوم وی ټیک ده خادمان یې راوغوښتې وی ده ته هغه ټټۍ پاکه کړئ دې چې هغې ته راغی
هغې کې ګندګي وه هغه یې په مخ پورې پورې کړه په جامو پورې پوره کړه هغه ګندګي کازورات یې په سر پورې کړو په ټول بدن یې پورې کړو په دې کې دا نوجوان نو چې چینی ولیدو هله ویې دې وباسئ دا خو څه لیونی تاسو روستې ویې باسئ زه د زنا نه خدای بچ کړم زنا ډېره پلیته ګناه ده د هغې نه زه خدای بچ کړم بیا رالمه یو هلک ته مې وویل چې ورشه هغه دوکان کې صابون واله پیسې مې ورکړې هغه صابون راوړه دغلته یو نیرو زه په هغې کې پرېوتم ځان مې پکې وغورځو سره د جامو نه په صابون مې ځان پاک کړو جامې مې پاکې کړې او پلار ته ورنرلم پلار هلته پته مې چې هلک به راځي او زه ما ځان پاک را پاک کړو څه جامې مې وڅنډلې روڅنډلې او کور ته رالم مور مې ویل چې دا ولې وې ما وی د شپې چې زه وده شوم نو په دې کې یو زبردست انسان خوشبویه ولاړ دی وی ما ته وی چې زه فرشته یم هلکه خواهشات ته پرېښودل که نه فرشته به در راشي خبره به جدا شي وی زه فرشته یم تا د بدکارۍ نه ځان وساتو او په ما باندې په ټول بدن لاس راخ کو چې تر مرګه پورې به تا نه د مشکو او د عنبرو بوی ځي وی دا زمانه چې ځي دا وجه ده ما په خپله زندګۍ کې دا څیزونه نه دي غشتي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې وروره د جناب رسول الله مبارک لپاره ما زما یو مرید دی بله شپه مې مراقبه کوله ومې لیده چې هغه به جناب رسول الله پسې روان خیمه نه په دې مراقبه کې زه وینم چې رسول الله مخکې د دې ورپسې د هغې نه مې وروسته ولیدل صدیق اکبر راغی ما ته وی زه اوس په دې کې سودا کې پروت یم صدیق اکبر راته وی دا صورت بروج اوس کا او یا راته وی چې صورت عما یتساءلون اوس کا چې زه راپاڅېدم چې څنګه اوس کړم چې د څکلو څه مطلب دی د څکلو ظاهري مطلب دی چې ویلي کړم هغه په و باندې مخ وکړم او ویس کړم او که نه بل څه مراد دی اعتقاد ته مراد دی چې دې صورتونو باندې اعتقاد زړه ته کوز کا ویس کا نو زه اوس دې ته لا منتظر یم چې صدیق اکبر به ووینم چې یاره د څکلو څه مطلب دی چې به زه پرې نه پوهېږم هله ما پرې پوه کا نو بس که خیر وي هغه د رسول الله تابع دی زه داسې کوم چې مراقبه کوم که نه مراقبې خبره ډېره اوچته وي د خوب نه م اوچته نو زه وایم چې رسول الله مخکې دی دی ورپسې دی امام بخاري پیربري صاحب وایي چې ما امام بخاري ولیدو
چې رسول الله به قدم پورته کو ده به ورپسې کېښودو هغه به قدم پورته کو بیا ما د معبر نه تپوس وکړو وی چې امام بخاري مبارک به د سنتو سخت تابعداري د سنتو کوه خیر دا خبره ما شروع کړه نو ته ګوره چې الله بیا څه کوي پیغمبر علیه السلام په تبوک کې تبوک ته لیدلی دی د مدینې منورې مبارکې نه په 1400 میله دی خوا دی 1400 میله دومره لرې دی جبریل علیه السلام راغی رسول الله ته وی رسول الله وی مدینه منوره کې معاویه ابن معاویه لیثی وفات یاد لره معاویه ابن معاویه لیثی وفات دی وی الله وی چې په دې معاویه ابن معاویه لیثی باندې رسول الله جنازه وکړه بیا خو ډېر لرې دی وی په ته پروا مه کوه وی ته هېڅ پروا مه کوه جبریل علیه السلام مبارک د معاویه ابن معاویه لیثی جنازه راواغشته تبوک ته رسوله او دا جبریل علیه السلام سره 80,000 فرشتې وي په جنازه کې ودرېدې صحابه وایي موږ اریان شو چې یا الله دا د کوم ځای نه راغی دا څونه لویه مرتبه ده وی رسول الله پې 4 تکبیره وکړې جنازه وکړه جبریل علیه السلام هغه کټ بیا راپورته کړو مدینې منورې ته راوغی جنت بقی کې دفن شو اوس هم جنت بقی کې جنت بقی مقبره د مدینې منورې جبریل علیه السلام چې بیا راغی رسول الله ورته وی چې یاره دی معاویه ابن معاویه لیثی دا لوی مقام په څو ګټو هو رحلتم کوه لکثرت تلاوته لسورة الاخلاص دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد د دې ډېر تلاوت کوي دا لوی مقام په دې بیا منتب ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ته څه وکړه نو ته ګورې چې خدای بیا څه کوي چې الله بیا تا سره که خیري کومه معامله کوي وخت ډېر تېر شو ما ستاسو خدمت کې اور دا لویه خبره م شروع کړه بیا رانه اکثر پاتې شي ځکه چې بس دا څو خبرې ما ستاسو خدمت کې عرض کړي الله دې د عمل توفیق راکړي سنت کوئ